کله چې حنین او طائف فتح شو او اوتاس دغه علاقې چې فتح شوې نو رسول الله مبارک جعرانې ته راغی. جعرانه یو علاقه ده، اوس هم پکې جومات دی او خلک ځي او د جعرانې نه عمره کوي. ما تېره جمعه تاسو ته ویلي نو هلته د حنین او د اوتاس د غنیمتونه تقسیمول. نو د مکې هغه خلک چې هغوی نوي مسلمانان شوي حضور پاک هغوی له ډېر زیات اوښان ورکړل. چا له سل اوښان یو کس ته ورکړل. نو د مدینې چې کوم انصار وو هغوی کې بعض هلکانو څه چمګویې څه خبرې اترې وکړې یو بل سره. وی ګوره وی جهادونه مونږ وکړل او چې سخته شي نو حضور پاک مونږ ته آوازونه کوي او غنیمتونه نورو له ورکوي. وی هغې خلکو له غنیمتونه ورکړل چې اوس هم زمونږ تورې د هغوی په وینو سرې دي او مونږ له یې را نه کړل. نو رسول الله مبارک ته د دې ګیله راورسېدل، ګیله وکړه. نو حضور پاک وی چې څومره انصار دي دا ټول په یو تمبو کې راجمع شي چې بل څوک ورسره نه، صرف د مدینې خلک یې انصار. نو ټول راجمع شي. نو رسول الله مبارک ته تپوس وکړه وی هلکه څه خبرې مې اورېدلې دي، څه مې ویلي دي؟ نو چې کوم مشرانو هغوی وی د الله رسوله مونږ خو څه نه دي ویلی او د هلکانو څه خبرې کړې دي ګیلې شکوې. وی څه ویلي دي؟ وی دوی دا وی چې سخته راشي نو آواز مونږ ته کوي. په جهاد کې چې کله تکلیف راشي نو یا للانصار، ای انصارو هله رامنډه کې او غنیمت مونږ له نه راکې. او کم خلک چې اوس هم ورسره جنګ وکړه د مکې خلک او زمونږ تورې د هغوی په وینو سرې دي نو هغوی له یې ورکړه او مونږ له یې را نه کړه. رسول الله مبارک ورته وی بل څوک خو در کې نشته، ما خو وی صرف انصار جمع کې که نه. وی یو کس را کې بل شته او نور ټول انصار یو. وی هغه یو څوک دی؟ وی خرایم دی. حضور پاک یې یاده ځکه رسول الله مبارک نیا د عبدالمطلب مور د دوی د قوم نه وه. وی خرایې راکشته هغه نور ټول وی ابن اخت القوم منهم. وی خرایې خو د قوم نه پروا نشته، زه تاسو کې یم. وی صاحب د هلکانو دا خبرې کړې دي. حضور پاک ډېر هوښیار او چې کم کار به یې کو نو د الله په مشوره او د الله په خوښه به یې کو. وی ګوره ما د مکې د بعضې سردارانو له په غنیمتونو کې ډېر شی ورکړ. دا مې ولې ورکړ؟ د دوی په زړه کې اسلام سره به مینه پیدا شي. اتألفهم، زه مینه پیدا کوم د دوی. اوس به مونږ لاړ شو، مثلا زه مثال در کوم، مونږ به لاړ شو مدینې ته، هسې نه دی بیا دلته بغاوت بیا جنجال جوړ نه شي. مدینې نه راتل خو آسان کار نه دی، 450 کیلومیټره مزل دی. نو ما دوی له د اوښان او د اساوي ورکړل چې دوی سره مال راشي او د دوی اسلام سره لږ مینه پیدا شي، ځکه د دوی په زړه کې اسلام لا دې وخت کې کمزوری دی د دې سردارانو، ځکه مې ورکړل. او ای انصارو، ای انصارو، وی تاسو ته یو خبره کوم، وی سمه خوښه ده. وی خلک به ځان سره ګډه چیلې او اوښان کور ته بوځي، غنیمتونه ورکوم، ګډه چیلې اوښان به کور ته بوځي او تاسو به د خدای رسول ځان سره کور ته بوځئ. ګډه چیلې اوښان هم خوښ دي که رسول الله هم خوښ دی، ځان سره څوک بوځئ. وی د الله رسوله زمونږ بل څه نه دي پکار، زمونږ ته پکار یې چې ته مونږ سره لاړ شي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل لو سلکت الناس وادیا او شعبا وسلکت الانصار وادیا او شعبا لسلکت وادی الانصار او شعبهم. وی که خلق په یو وادي کې، په یو خوړ کې، په یو دره کې دي او انصار په بله وادي کې یا په بله دره کې دي، نو زه به انصارو سره په دې لار مزل کوم، نورو سره به نه کوم. الله او نور خلق خو زما جامه ده، بلکل زه پې پټ یم، زه پې محفوظ یم، زما سره جهادونه کوي، زما دین پې محفوظ دی. او ای انصارو تاسو زما بنین یې بنین، هغه جامه چې زما وجود سره جنګېدلې،
نو زما خوښه ده اوښان ګډه چیلی درکړم او که رسول الله په وخت ځان سره یې کور ته بوځې انصارو په یو اواز چغې کړې وایي د الله رسوله نه مو ګډه چیلی پکار دی نه مو اوښان پکار دی زموږ رسول الله پکار دی داسې خلک او بیا حضور پاکو فرمایل لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار وی که هجرت نه وي دا خو هجرت فرض شو زه انصارو له لاړم مدینې ته لاړم د مدینې خلک انصار که هجرت نه وي زه به انصارو کې پیدا وما ماشاء الله نو مدینه څونه بهترین ځای د مدینې خلک څونه بهترین خلک انصار د مدینې خلکو د رسول الله مبارک سره کم جون تیر کړی دی او مدینه څومره د حضور پاک خوښه وه خوشبویه ځمکه یې ورته ویلې ده خوشبویه